بسم الله الرحمن الرحیم. آغا خلق چې میلاد مصطفی منی یا نه منی، خو د رمضان په میاشت کې هغه یم جمعات ښایسته کوي، هغه یم د قرآن عظیم الشان د ختم شپې دپاره اجتماع جوړوي. هغه خلق چې میلاد ته بدعت وایي، ناروا وایي، همغه خلق هم د ختم القرآن د ستربندۍ جلسې جوړوي، د قرآن عظیم الشان د ختم په ورځ راغونډېږي، د ستربندي د بخارۍ دپاره په پټو کې جلسې جوړوي، که جمعات نه په یو عام پټیو په بازار کې جلسه جوړوي، هغې ته سټیج جوړېږي، هغې ته ډیکوریشن جوړېږي، هغې ته یو جلسه جوړېږي. ولې؟ ځکه قرآن عظیم الشان د الله رب الجلال نعمت دی د امت ته، او په دغه نعمت او په رحمت باندې باید مؤمنان خوشحال وي. موږ د قرآن عظیم الشان په جلسو نه یو خفا. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن انا انزلناه في ليلة القدر. دا شپه د قدر ولی عزت مند د قرآن کریم پکې نازل دی، د لوح محفوظ نه بیت العزت ته راغلی دی. دا رمضان میاش ولی بهتره ده؟ علت د بهترۍ څه شی دی؟ انزل فيه القرآن، دی کې قرآن عظیم الشان نازل دی. اوس قرآن عظیم الشان نعمت الله رب الجلال دغه نعمت چې کومه شپه او کومه میاشت کې راولیږه، هغه میاشت په نورو میاشتو بهتره ده که نه ده بهتره؟ جواب راکړئ. نو په دې میاشت کې صاحب قرآن دنیا ته راغلی دی، دې میاشت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا دی. دا میاشت به په نورو میاشتو څنګه فضیلت نه لري؟ دې ته د عزت او د شرافت په نظر دی ولې ونه کتلی شي چې قرآن عظیم الشان کومه میاشت کې راځي هغه د عظمت مونږ ته مسلمه ده، لیکن صاحب قرآن چې دنیا ته راځي هغه سر کې معظمه او مشرفه میاشت ده. زما معززو دا خلق سر نه خلاصوي په خبره باندې. د جمعې دا ورځ په مسلمانانو کې د عظمت ورځ ده که نه ده؟ جواب راکړئ راته. هغه ملا صاحب، هغه شیخ القرآن، شیخ الحدیث لقب چې ځان ته ورکوي، ولو که شکل دی یو زمیندار دی خو ځان ته به شیخ القرآن وایي، دغه شي باندې شیخ القرآني مه شرموئ، دغه نه شیخ القرآن دی نه شیخ الحدیث دی. الله شیخوخیت هغه چاته ورکوي چې هغه ته بسطت د علم او د جسم وي، الله تعالی هغه کې نورانیت اچوي. دا حدیث خپل یو نور دی، یو ښایست دی، یو زینت دی. زما معززو، هغه څوک چې دې میلاد ته بدعت او ناروا وایي، هغې ملا نه تپوس وکړه چې د جمعې ورځ خاوند د عظمت ده که نه ده؟ تاسو هم پرې پوهېږئ عظمت ده که نه ده؟ تاسو ورکې چوټیانې د دکان کوئ که نه کوئ؟ په هغې کې دې ورځ ته د شرافت او د بهترۍ په نظر ګورئ که نه ګورئ؟ بخاری شریف حدیث دی، علت د عظمت څه شی دی؟ لأن فيه خلق آدم، په دې کې د آدم علیه السلام پیدایش شوی دی. د جمعې د ورځې د عظمت بنیادی علت د حضرت آدم علیه السلام پیدایش دی. د آدم علیه السلام چې د الله یو بهترین نبی دی علیه السلام، د پیدایش دا ورځ سبب د بهترۍ د ورځې وګرځېده که ونه ګرځېده؟ چې رحمت للعالمین د دې میاشتې په 12 یا په 9 به اختلاف روایات دې میاشت کې دنیا ته راغی، دغې شپې دغې ورځې دغې میاشت ته به شرافت ورکوي که نه به ورکوي؟ ورته نه پوهېږم چې دې خلکو ته د چا ستنې وهلی شوي دي. دا چې په خوله کلمه ده دا دننه یهودي ولې جوړېږي؟ پکار دا خو محمدي دی، دا دعوه د اسلام لري. یو امی سړی، یو جت سړی ستا مقتدي ستا د کلي چې نه عالم دی نه قاری دی، اصلي د صلحاو سره تعلق دی، الله د هغه په زړه کې د نیکۍ یو شوق راپورته کوي، هغه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په یاد باندې یو دیغ قربانی، 2 قربانی، 10 قربانی خرچه کوي، قیمت کوي، خرچه کوي.
ستا دومره کمزوري ایمان دی چې ته د تافرین قدرې ووایې. 1 روپۍ خرچه د محمد عربي په میلاد خو نشي کولی، د هغه په یاد باندې خو 1 روپۍ نشي قربانولی، خو هغه څوک چې هغه دا قرباني ورکوي هغه ته تسلي قدر هم نشي ورکولی. هغه زړه توری کې د دې عمل نه. صاحبان دې خانه چې دا کور د چا دی، الله دې د برکتونو د رحمتونو نه ډک کړي، امین وایي. تاسو لږ بغیر د علم و شریعت یو طرف ته کېږدئ، د عقل نه لږ کار واخلئ. دیګونه یې بندې کړي دي، علما او صلحا یې راجمع کړي دي، د قرآن عظیم شان تلاوت ابتدا کې شوی دی، نعتخواني ذکر ورپسې شوی ده، د علماو بیان اوس شروع دی، په آخر کې صدقات تقسیمیږي. په دې کې ناروا کوم عمل شوی دی هغه دې موږ ته را په ګوته کې څه شته ورکې ناروا عمل. د ډیرو نیکیو مجموعه چې په یو ځای کې راغونډه شي نو دا بدعت جوړیږي. بیا دې عوامو ته تسلي ورکول پکار دي. د وخت علماو ته پکار دي داسې جامعو ته نه نوځي، نه چې علما عوام ځان نظر توري کی ورنه نوځي. دا عوام دي، دې کې به ضرور کمزوري وي. مولانا صاحب ستا دعوه د شیخوخت ده، رانه نوځه دې مجلس ته کښېنه چې کې کمزوري هغه ته دفع که. ستا دا وظیفه ده. د رحمت للعالمین دا کردار نه دی چې هغه د خلکو نه تښتي او پټېږي او اصلاح نه کوي. دعوه دې د وراثت ده چې زه د رسول الله وارث یم، چې د رسول الله وارث هغه په هر ځای کې بدکاري ختمه کړې ده، نیککاري راوستې ده. چې د رسول الله مبارک وارث راشه دې مجلس کې خلاف شریعت کار مونږ ته ته وښایه، چې دې وښوده ته به اول اعلان کې زه به ستا سره ودرېږم ملا په ملا باندې. تا دعوه د حنفیت ده، زما دعوه د حنفیت ده. ستا دعوه د اهل سنت ده، زما دعوه د اهل سنت ده. نه تا د وهابیت جنډه اوچته کړې، نه ما د وهابیت جنډه اوچته کړې. بیا مخالفت د کمې مسلې دی په منځ کې. بهرحال افسوس، صد افسوس په داسې خلکو باندې، په داسې خلکو چې هغې ته نسبت د علم کېږي او هغې بیا داسې چې خیر دی جلسه وکړه او جماعت کې وکړه، خو دا ملا صاحب پکې مه راوله. دې ملا صاحب کې څه چل دی؟ حق وایي، په تا حق به دې شي. دا حق اورېدل نه شي کولی، دغه سخته خبره ده. داسې مواضع هم راغلی دي چې مواضعو کې زما او ستا شرکت په یو مسجد کې راغلی او د مسجد په یو دروازه زه راننوتم، په دویمه ته تښتېدلی وې، خو ناست به وي په هغه موضع کې که نه. داسې جلسې راغلی دي چې جلسې ته زما ننوتلو په هغه دروازه ستا تښتېدلو، هغه ځای کې به ناست وي که نه خلاف شریعت، که زما یوه ذره زما په مکالمو زما په کیسټو کې 250 کیسټې زما د بیان بازار کې خرڅېږي، یوه واخله هغې کې خلاف د اهل سنت جزیه پیدا که نرشه. ضد مه کوه، عناد مه کوه. نکته پیدا که چې یاره د غلام حضرت ملا صاحب دا خبره د اهل سنت د دې کتاب خلاف ده، او یا به زه پیدا کم در کې ستا د شرع قائد په درس کې طالبان ما ته راځي او هغوی ما ته څه خبره کوي، وی مولانا صاحب وایي چې دا 2 ډلې چې جوړېږي دا د ټول امت کې یهودیان او عیسویان چې ټول راغونډ کړي نو دا پکې جوړېږي، او زمونږ امت کې چې څومره وابیان دي او شیګان دي دا ټول اهل سنت دي. ستا خو دغه عقیده ده، راشه زه دې عقیده در وښیم. تا نه خو طالبان لا خبر نه دي چې ته څه بلایې. ته اوسه پورې په دې نه پوهېږې ته شیعه ته اهل سنت وایې، ته وهابي ته اهل سنت وایې. دعوه کې زه حنفي یم، ستا د حنفیت فتاوه شامي په 3 جلد کې لیکي چې د محمد بن عبدالوهاب النجدي تابعداران دا د خوارجو جماعت دی، ته ورته اهل سنت وایې. ورشئ سبا ته ورشئ، یو کس ورته کښېنئ دغې ملا ته ورته ووایه چې دا وهابیان اهل سنت دي که نه دي، دی دې درته ووایي چې دا خوارج دي، تا ته به پته ولګي چې دا وهابي دی که دا سني دی. او اسې دعوه د دیوبند هم مه کوه، د دیوبند په لارم نه روان. د دیوبند جماعاتو فیصله دا ده چې د محمد بن عبدالوهاب النجدي تابعدار چې کوم دی دا د خوارجو جماعت دی. عقاید علماء دیوبند دا لیکلي دي، فتاوی علماء دیوبند دا لیکلي، نحن نفتی فی حقهم بما افتی به الشامی. د وهابیانو متعلق زمونږ دغه فتوا ده، کومه فتوا چې علامه شامي ورکړې ده. علامه شامي په 3 جلد کتاب البغات والخوارج د شامي کې خوارج ګڼلي دي،
ته ورته خوارج نه وایې، ته ورته اهل سنت وایې، ستا دغه عقیده ده. نو زما چیلنج دی، بیا چیلنج دی، بیا چیلنج دی چې نرشئ زمونږ د سیفیانو او د اخونزاده پیر ارچی خراسانی پیر سیف الرحمن رحمت الله علیه مبارک په ذات کې و د شریعت مخالف جرح پیدا کوي، داسې ځای پیدا کوي. افوا پسې مه ځئ. څو خبرې رانه تیزې وشوې. الله نه عفه غواړم، الله دې وکړي چې د دغې ملا د اصلاح ذریعه وګرځېږي. دې ته ضرورت نشته، خو زما هسې ناامیدي او ګیله په دې باندې راشي چې ته نرشه زما مقتدیانو کې دومره مخلصین پیدا کا چې ستا په محبت باندې 3 او 4 دیګه پاخه کی چې زما شیخ صاحب راضي و زه له قرباني ورکوم، صدقه کومه. ته راشه زما منبر ته، زه به ستا نوم په سپیکر کې واخلم چې زما یو ملګری حنفي راغی، خو بیا د حنفیت خبرې وکالته، او یا ما وغواړه خپل محراب ته، ته په دې ښه ښکارېږي، ستا دعوه او جنډه د حنفیت اوچته کړې ده، یې که نه یې خو چغه د حنفیت وهې، نو بیا هلته ته نوم واخله، ته په دې ښه ښکارېدې. زه ستا چمګاونډ کې د پېښور نه راځم، د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بیان کومه او د هغه مبارک چې د معجزې بیانومه، یا شفاعت بیانوم، یا حال بیانومه، او ته غیر موجود. دا مزه نه کوي. مونږ سره دې جلسه کې ته ښه ښکارېدې، په مخالفت ښه نه ښکارېږي. خیر، دا فیصله ستا په ګریوان او دا انصاف هم ستا په ګریوان چې دا تا د خپل حنفي او د خپل د اهل سنت رونو سره ښه وکړل که دې بد وکړل.